داسې بریاو د داسو ګټو یوه مجموعه ده چې په دې ژوند کې موږ او تاسې د نړۍ ټولې ګټې راوړی شو لاسته. په دې ژوند کې چې موږ او تاسې څومره ښه کارونه کوو، ان تر دې چې موږ او تاسې خپل خواړه کوو، لیکن زموږ او ستاسې ژوند په انسانیت برابر دی او انسانیت هله انسانیت کیږي، انسان هله انسان کیږي چې د خپل رب په امر باندې جوړ روان شي، نو دغه انسان بیا هله انسان شي. او کنه مونځ خو کوي، روژه خو نیسي، د قرآن تلاوت خو کوي، صلات تسبیح خو کوي، په اعتکاف کې خو ناست دی، خو په زړه کې د کنډې دي. زه ښه وخورم، زه ښه واغوندم، زه ښې مزې وکړم، زما کور دې جوړ وي، د بل کنډر دې ورانه وي، زه دې په ګېډه موړ یم، د بل بچي دې وږي وي، زما دې مزې او چړچي وي، بل دې در په در او خاورې په سر وي، او زه دې جنت فردوس او په هغه کې لوړې درجې وګټم، خو بل دې د جنت په دروازه کې لغتې وهي او در په در خاورې په سر او شرمنده دې وي. نو عزیزانو، بریاوي هله بریاوي شي، انسان هله انسان شي چې د خدای په خبرو برابر شي، چې هغه قرآن دی، حدیث دی، او بیا په هغې باندې عمل وکړي. نو بیا دلته د ده خبرې هم ګټه وي، دلته د ده خرچ کول هم ګټه وي، دلته د ده خوراک هم ګټه وي، دلته د خلکو سره ملګرتیا او دوستي هم ګټه وي، دلته کاروبار هم ګټه وي، دلته سفر هم ګټه وي، دلته هر څه ساه ویستل تر دې چې مړ شي هم ګټه وي. دا ځکه چې د هغه کارونه کړي وي څه چې رب العالمین ورنه غوښتي وي، په هغې باندې دی جوړ وي. نو راځئ چې د خدای په لاره جوړ شو او همدې دپاره خدای رالیږلي وو ټولې بریاوې لاسته راوړو. السلام علیکم ورحمة الله